د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شو. په یوې جوړې شوې غونډه کې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وینا وکړه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي نن زه د زړه له کومې مننه کوم چې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د یووالي او ملي خبرو لپاره بلنه راکړه. دا خپله یو مهم ګام دی چې موږ افغانان کولی شو د اختلافونو پر ځای د خبرو، تفاهم او ګډ فکر له لارې د خپل هیواد راتلونکی جوړ کړو. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي افغانستان زموږ ګډ کور دی. موږ ټول که په هر فکر، قوم، ژبه او یا سیاسي نظر یو، په دې خاوره کې یو ګډ تاریخي ګډ درد او ګډ راتلونکی لرو. کله چې زه د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه دلته ولاړ یم، زه ځان یوازې د یوې سیاسي دورې استازی نه ګڼم، بلکې د یو ملت د هیلو او ارمانونو استازی ګڼم. افغانستان له ډیرو جګړو، ستونزو او ازموینو تیر شوی دی. زموږ خلک قرباني ورکړې ده. د کلیو مورګانې، د ښارونو ځوانان، زموږ علما او زموږ سپینګیري ټول د دې خاورې د بقا لپاره قرباني شوي دي. اوس وخت د دې دی چې موږ د جګړې له ذهنیت څخه د جوړونې ذهنیت ته ولاړ شو. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي د نړۍ په تاریخ کې ډیر هیوادونه داسې وو چې د اوږدو جګړو وروسته د ملي تفاهم او ګډو هڅو له لارې ځانونه ورغول. افغانستان هم کولی شي همداسې وکړي. موږ باید درې اساسي اصلونه په نظر کې ونیسو: وحدت، عدالت او پرمختګ. لومړی وحدت باید په نظر کې ونیسو. افغانستان هغه وخت قوي کیږي چې افغانان یو بل ومني. موږ باید د یو بل د نظر، کلتور او ارزښتونو درناوی وکړو. که موږ یو بل ته د ورور په سترګه وګورو نو هیڅ بهرنی ځواک نشي کولی موږ کمزوري کړي. دوهم باید عدالت په نظر کې ونیسو. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي یو هیواد هغه وخت آرام وي چې خلک یې د عدالت احساس وکړي. که عدالت وي، خلک د دولت ملاتړ کوي، قانون ته درناوی کوي او ټولنه ثبات پیدا کوي. عدالت یوازې په محکمو کې نه وي، بلکې په اقتصاد، تعلیم، فرصتونو او د خلکو په حقونو کې هم وي. دریم پرمختګ دی. افغانستان باید یوازې د جګړې له یادونو سره ژوند ونه کړي. موږ باید د تعلیم، اقتصاد، ټکنالوژي او ادارې په برخه کې مخ ته ولاړ شو. زموږ ځوانان با استعداده دي. که موږ دوی ته فرصت ورکړو، افغانستان کولی شي د سیمې له مهمو هیوادونو څخه شي. د افغانستان د اقتصاد بیا رغونه خورا مهمه ده. زموږ بزګران باید ملاتړ شي. زموږ سوداګر باید اسانتیاوې ولري. زموږ طبیعي منابع باید د افغانانو په ګډه وکارول شي. که اقتصاد قوي شي نو بیکاري کمیږي او ثبات زیاتیږي. تعلیم هم د راتلونکي بنسټ دی. هیڅ هیواد پرته له علمه پرمختګ نشي کولی. زموږ هلکان او نجونو دواړه د زده کړې حق لري. که موږ تعلیم ته پانګونه وکړو نو افغانستان به د پوهې او مهارتونو له لارې وده وکړي. ګرانو کتونکو، د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وینا په دغه جوړه شوې غونډه کې چې د ملا محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شوی، همدومره وینا یې وکړه. ګرانو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.